د افغانستان 18 ولایتونو ته خبرداری. نن د افغانستان پر 18 ولایتونو د ورښتونو اټکل شوی دی. د طالبان د حکومت د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن به هم د افغانستان په 18 ولایتونو کې ورښتونه وشي. د دې ادارې پر اساس په هرات، نیمروز، فراه، بادغیس، کندهار، زابل، دایکنډي، غور، فاریاب، سرپول، میدان وردګ، غزني، سمنګان، بلخ او جوزجان کې د واورې او باران احتمال شته. په وروستیو کې ډیرو کروندګرو د ورښتونو د نه کېدو او احتمالي وچکالۍ له درکه اندېښنه ښکاره کړې وه. بلخوا د هوا پیژندنې ادارو د افغانستان په 2 سیندیزو حوزو کې د ورښتونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د طالبان د حکومت د انرژۍ او اوبو وزارت پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې اټکل کړی چې د نن څخه د یکشنبې تر ورځې د هېواد په ځینو برخو کې په تیره د هریرود او هلمند په سیندیزو حوزو کې د نسبتا تیزو بارانونو او له دې کبله د سیلابونو د راوتلو امکان شته. بیان زیاتوي چې د کشک او کشان، هرات، فراه، هلمند، ترینکوټ او زابل د سیندیزو په اوږدو کې د ناڅاپي ورښتونو او د اوبو د سطحې د لوړېدو له کبله د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د روان کال په دوبي کې درنو سیلابونو د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې لسګونه کسان ووژل او پراخ مالي زیانونه یې واړول.